د ایزی پیسې د لارې خپل د بجلی بل څنګه جمع کوو. السلام علیکم، تاسو ګوري جے کې الکتریک یوټیوب چینل پښتو. زه یم عمر علي، ستاسو په درانه خدمت کې. زما د نن ویډیو د بجلی بل په باره کې ده. تیره ویډیو ما ستاسو سره شیر کړې وله چې ته به خپل د بجلی بل په خپل موبایل کې ګورې چې څو راغلی دی. د نن ویډیو دا ده چې ته به دغه د بجلی بل په خپل موبایل کې څه ډول جمع کوې. طریقه چې دا ډیره اسانه ده، یعنی دغه بل چې کوم تاته معلومیږي دا د ایزی پیسې د لارې به موږ څنګه جمع کوو. زه د موبایل سکرین ته الته طریقه چې ده زه درښیم چې ته به دغه بل د ایزی پیسې د لارې څنګه جمع کوې. طریقه چې دا ډیره اسانه ده، ډیره مختصره ده. دا کومه ویډیو چې ته اوس ګورې دا ویډیو ته فل سکرین ته واړوه. چې فل سکرین ته دې واړوله بیا به دا کم چې تاته په ویډیو کې موبایل معلومیږي دا به تاته فل په سکرین کې راسي. بیا به تاته چې دی هغه سټپ بای سټپ ښه په اسانه طریقه سره معلومیږي. ته به راسې دلته پلی سټور ته. که چیرې ستا سره موبایل هینډریډ موبایل وي نو ته به راځې دلته پلی سټور ته، او که چیرې ستا سره آیفون موبایل وي نو ته به ایپ سټور ته راځې، هلته به دا ایپ چې دی هغه ډاونلوډوې. زه دلته راځم د پلی سټور ته معلومیږي. زه په دې باندې کلیک اخلم. دلته چې ته په دې پلی سټور باندې کلیک واخلې نو د دې به داسې یو انټرفیس وي. په سرچ بار کې به ته ورته ولیکې دا چې کوم تاته معلومیږي سرچ لیکلی دی، یعنی ته دلته یو شی سرچولی سي، یو شی ته خپل موبایل ته راړولی سي. نو زه سمپلی چې دی په دې باندې کلیک اخلم. په دې چې کلیک واخلم دغه چې کوم سرچ بار دی دا دلته لوړ راسي. دلته زه ورته لیکم ایزی پیسه. دا وګوره ایزی پیسه اپ کوم چې دا لیکلی دی دا وګوره دا زما سره په دې موبایل کې چې دی هغه انسټال دی. زه سمپلی چې دی په دې باندې اوپن کوم. دا ما اوپن کې دلته کم ټیم چې دی خلاص سي ځکه ستا به اکاونټ چې دی هغه اول جوړي. دا وګوره دا زما نمبر راواړوئ. دا زما نمبر دی او دا لوړ چې دی دا زما نوم دی. زه سمپلی دلته ساین ان کوم، یعنی زه دا کم ایپ چې دی دا ایپ زه دا دلته خلاصوم په دې باندې. طریقه خو هر چاته ور معلومه ده د ایزی پیسه هغه چې هغه خپل اکاونټ چې دی هغه څنګه پکې خلاصیږي. زه په دې کلیک اخلم. دلته زه به تاته اول بیلنس شو کوم چې زما سره په موبایل کې، یعنی په ایزی پیسه کې څو پیسې پرتې دي هغه به زه تاته درښکاره کړم. دا پیسې چې دي دا 14,362 پلس 4 چې دی هغه پیسې دي، یعنی 14,362 روپۍ دي. اوس مین خبره چې دا هغه په دې ځای کې ده چې بل موږ د ایزی پیسې څنګه جمع کوو. اوس دلته چې دا کوم لیکلی دي بل پیمنټ، یعنی د بل پیسې صحیح سو. زه په دې دلته کلیک اخلم. دلته چې ته کلیک واخلې نو دا چې کوم تاته معلومیږي دا پی بل چې لیکلی دی دا زما سره دلته ما سیف کړی دی. زه اوس دا کوم چې زما سره سیف دی په دې ځای کې زه په هغه باندې کار نه لرم. زه په دې پلس نشان باندې چې دی هغه کلیک اخلم. زه بل چې دی هغه په دې کې جمع کوم، یعنی کم نمبران چې ما دلته په دا ځای کې سیف کړي وله هغه بل چې دی زه تاته نه درښکاره کوم، هغه بل زه نه جمع کوم. کم بل چې نوی دی یعنی د نوي سره چې په ایزی پیسه کې بل جمع کیږي هغه طریقه زه دا درښیم. نو دا چې کوم دلته لیکلی دی وګوره بل پیمنټ دا بل سو او آل بلز مای بلز ټیک سو. ته به په دې مای بل باندې یا په آل بلز باندې کلیک واخلې چې کوم یو تاته اسانه وي. که ته چیرې دلته په دا پلس باندې کلیک اخلې هم تاته چې دی هغه دا انټرفیس چې دی هغه راړي، او که ته چیرې په دې آل بلز باندې کلیک واخلې هم راځي. نو زه دلته چې دی هغه په دې آل بل باندې چې دی هغه کلیک اخلم. چې ته په آل بل باندې کلیک واخلې هغه یعنی تا په دا شي باندې کلیک واخستی په دې شي باندې صحیح سو. زه په دې باندې کلیک اخلم آل بلز یعنی ګرد بلان صحیح سو.
که ته چیرې په دې پلس باندې کلیک واخلې هم تا ته دا انټرفیس چې دی هغه رړی، او که ته چیرې په دې باندې کلیک واخلې په دا آل بلز باندې هم هغه شی تا ته رړی. نو زه دلته په آل بل باندې کلیک اخلم. صحیح شو. دلته چې ته کلیک واخلې په دې کې چې دی هغه ډیر شیان راځي. اول چې کوم زموږ د کار شی دی هغه دا دی، دلته ګوره لیکلی دی الکتریکسټي یعنی د بجلی بل. صحیح شو. د هغه څنګ ته لیکلی دی ټلیفون، بیا لیکلی دی ګیس، بیا لیکلی دلته انټرنیټ، بیا لیکلی دلته اوبه یعنی واټر، بیا دلته د سولر بل چې دی هغه دی، بیا ایجوکیشن دی، بیا کریډیټ کارت دی، بیا دلته ګورنمنت فیس دی، بیا لایسنس دی، بیا چې کوم نادره آپشن دی هغه هم دلته پکښې کې دی، او درځم سته یعنی زموږ چې کوم مین پوینټ دی هغه دغه دی. دا یو دی د نن چې کومه ویډیو ده زموږ مین پوینټ چې دی هغه دا دی. په دغه ځای باندې به دلته ته کلیک اخلي په الکتریکسټي باندې. دلته دی چې تا کلیک په واخیستی، دلته چې دی تا ته مختلف نومان چې دی هغه راواړوله. دا وګوره کې الکتریک، آیسکو، فیسکو، پیسکو، فیسکو، میفکو، جیبکو، دغه رقم دلته چې دی هغه دا بل کم یو دی دا لیسکو او هیسکو، دا چې دی دا کیسکو، د سیبکو. یعنې د دې مطلب دا دی چې دا چې کوم تا ته معلومیږي کې الکتریک څخه مراد دا دی یعنی کراچي. که ته چیرې د کراچي څخه بیا به په دې کې الکتریک کلیک اخلي، او دا آیسکو چې کومه لیکلې ده دا د دې دا مطلب دی یعنی د بل پر سر چې کوم نوم لیکلی زه تا ته یو پلا بل د ښکاره کړمه. دا بل سلو په دې بل کې چې دا کم دلته لوړ دا خط لیکلی دی دا وګوره په دې ځکه چې دا کم خط دی دا والا کویټا الکتریک سپلای کمپنی. صحیح سو. الکتریکسټي کنزومر بل هغه دی تا ته چې دی دغه ځای درښیي یعنی ته چې په کوم ځای کې یې هغه بل دی تا ته درښیي. یعنی دا چې سلو دا د کراچي سو، دا د اسلام آباد سو، آیسکو، پیسکو چې دغه د پېښور سو، فیسکو د فیصل آباد سو، او میفکو چې دی هغه د ملتان سو، جیبکو چې دغه د ګجران والا ده. زما چې کوم بل دی د ننغه هغه د کیسکو غه دی. دلته وګوره دا کیسکو لیکلی ده یعنی زه فلحال د کوټې بل چې دی هغه جمع کوم. دلته په دا ځای باندې زه کلیک اخلم. دا د هر ځای چې دی هغه نومان دلته ورکړي دي. دا لږ تی مطالعه کوي انشاءالله ستی به سر په خلاص سي. نو زه دلته په دې باندې کلیک اخلم چونکې زما سره چې کوم بل را سره دی هغه د کوټې غه دی. اوس دلته ورکړي دي چې 14 چې کوم نمبر دی یعنی په تیره ویډیو کې چې ما ستا سره دا مجلس شیر کړی وو یعنی 14 چې کوم نمبر دی ریفرنس نمبر یا حواله نمبر چې کوم ورته وایي هغه به دلته مینولی چې دی هغه دلته ټایپ کوي. ما په هغه ویډیو کې دا هم درته ویلي وه چې کوم ایپ چې دی هغه د خپله ځانه یو نمبر ورکړي دلته ستا د سر د خلاصېدو دپاره، او که ته چیرې بل سکین کوې سکین کولی سي. زه بیا اول دلته سکین کړمه، که چیرې سکین سو ښه خبره ده، که نه سو بیا به مینولي چې دی هغه دلته ټایپ کړو. دا وګوره اوس یې هغه دې راپورته کوي، نمبر یې هم دلته شو کوي، ښکاره یې کوي پکې. یعنی دا چې کوم ځای دی اور ټایپ هیر ټو سکین یور بل یعنی د بل په بل سربیره چې کوم بار کوډ دی هغه بار کوډ به په دغه ځای کې چې دی هغه ته سکین کوې. چې سکین دې کوي بیا په دغه ځای کې چې دی هغه 14 نمبره د ریفرنس نمبر یا حواله نمبر چې دی هغه دلته په خپله پکې ټایپ کړي. که ته چیرې دا بل سکین کې بیا دی چې دی هغه ټیم ډېر اخلي. زه برته دا بیک کومه، زه بل چې دی هغه دلته مینولي هغه پکې ټایپ کومه. کم نمبر چې تا ته معلومیږي دلته په د خپله کیمره کې دا وګوره دا ریفرنس نمبر سو یعنی حواله نمبر. دا وګوره سټارټ چې دی هغه د 12 دی
او اخري چې دی هغه په دغه دی 8000 دی. زه دا چې دی هغه ته ټیپ کوم پکې 12 دا نمبر چې کوم ما دلته پکې ټیپ کې دا نمبر دا د بل سربیره چې کوم ریفرنس نمبر ورته وایي دا هغه نمبر دی 14 نمبر صحیح دی. زه پله د دې موبایل چې دی کیمره اوپن کوم هغه بل چې دی هغه د ښکاره کوم دا وګوره کم نمبر چې دلته ما پکې ټایپ کړي په دې موبایل کې دا وګوره سټارټ چې هغه د 1200 او 18 اخري چې دی هغه 8000 دی. دا نمبر سو اول خو داسې و چې دلته ما د سکین کې بل چې هغه ډېر ټیم واخیستي لوډینګ یې واخیستي ځکه چې ته دلته نمبر په خپله ټایپ کې هغه بیا ټیم چې دی هغه بیا ډېر لږ اخلي نو چې کله کم ټیم نیټ بیا سلو وي نو بیا هغه ډېر ټیم هم اخلي په دې دغه کې سکین باندې سکینر باندې یعنی دلته چې دی هغه به ته نمبر پکې ټایپ کې او بیا به په نیکسټ باندې چې دی هغه مخته دا چې کوم پروسس دی هغه به دا ورسوي. اوس دلته ضروري خبره ده دغه ځای چې دی هغه ته وګوره د دې چې کوم سټیټس دی د سټیټس مطلب دا دی یعنی حالت دا دی چې مثال دا بل چې دی هغه نه دی جمع شوی دلته وګوره دا بل چې د چا په نامه دی هغه نوم چې دی دلته دغه دی لیکلی دی دا وګوره عبدالرزاق د پلار نوم چې دی عبدالشکور دی دا د هوټل چې دی هغه بل دی د زرغون روډ د کوټغه کم بل چې راغلی دی هغه دغه تکتلی سي 14000 روپۍ دی که چیرې نصف جمع بیا 14223 روپۍ دی. کم چې د بل اخري تاریخ دی هغه دغه دی تاته معلومیږي 4 تاریخه یعنی د 12 میاشتې 4 تاریخه او کال چې دی هغه 2025 دی دغه تاریخ چې دی هغه په دغه ځای کې لیکلی دی دا یې ته کتلی سي. دلته چې دا ګرد سټیټس راسي دا به ښه په غور سره ګورې ځکه وخت نا وخته دا چې کوم سریل نمبر ته معلومیږي دا ته غلط پکې ټایپ کې غلطي پکې ولیکې نو بیا بل چې دی هغه بیا د بل چا جمع سي نو بیا د پریشانی خبره جوړیږي. یعنی کوم دا تفصیل چې دی دا به ته په غور سره وګورې که چیرې دا سټیټس چې هغه ستا د بل په مطابق و بالکل بیا ته دا بل چې دی هغه جمع کولی سي نو دا به ان ټیک کې ته به دا ټیک کې په پی ان فول باندې به کلیک واخلې. اوس دلته یو پلا بیا تاته موقع درکوي چې دا چې کوم لیکلی دی دا شیان دا ته ګرده په تفصیل باندې وګورې دا ستا ایزي پیسې راواړوله دا ستا بیلنس راواړوي څو بیلنس دی دا کیس کود یعنی ته چې کوم ځای کې بل جمع کوې دا هغه نوم دی یعنی کمپنۍ سوه دا د چې کوم بل د کوم میاشتې هغه دی هغه میاشت دغه لیکلی ده کنزومر نوم چې دلته لیکلی دی دا نوم دی کنزومر چې کوم نمبر دی یعنی ریفرنس نمبر هغه دا سلو. اوس په ته په دې باندې دلته چې دا کوم پی ناو لیکلی دی ته په دې باندې کلیک کې دلته دی تاته لاندې درښیي چې بل اماونټ یعنی ستا چې کوم د بل پیسې دی هغه دا دی نو اوس به ته په دې باندې په دې پی نو باندې کلیک واخلې دا بل به جمع کې اول چې کوم دغه تفصیل تاته راواړوي دا سټیټس دا به ته ګرده یو پلا په غور سره ګورې دغه ما بعد بیا ته په دې پی نو باندې کلیک اخلي نو زه په دې پی نو باندې کلیک اخلم دا به لږ لوډینګ واخلي. اوس دا وګوره دلته دا چې دی هغه جمع سلو بل پیډ سکسسفلی ریسیپټ چې لیکلی دی ته په دې کلیک اخلي دغه چې کوم بل دی دا به ته د ځانه سره سیفوې دا وګوره په دې دلته لیکلی دی بل پیډ ویت ایزي پیسه یعنی دغه چې کوم بل دی دا په ایزي پیسه کې جمع شوی دی نو که چیرې دا بل ستا خپلې ته سیف ټو ګیلري که او که چیرې بل ته د یو چا هغه ورجمع کوې بیا په شیر باندې کلیک اخلي. اوس یعنی دا تفصیلي بیا هم تا ته دلته چې دی هغه راواړوئ دا بل چې دی هغه زما خپل نه دی دا د بل چا دی زه اوس هغه ته ورشیر کوم په واټساپ کې زه به دې سړي ته ورستوم
دا بل چې دی دې سړي ته ورسېدی او که چیرې بل ستا خپل ته په خپل موبایل کې چې دی هغه سیفولی سي. که د چیرې ویډیو خوښه سوي د خپل ملګرو سره هم شیر کړه چې د هغه هم یو فایده ځینې وسي.